د اعظم ویبپاڼې درنو لوستونکو او لیدونکو السلام علیکم. د مرکو په لړ کې مو نن درته د دشت لیلې د کانتینرونو او هلته چې څومره زرګونه خلک شهیدان شول د دې غمیزې له یو ژوندي پاتې سره مو مرکه برابره کړې ده. په دې مرکه کې به تاسې ولولئ او واورئ چې هلته څومره وحشتونه شوي دي. مولوي صاحب لومړی خو ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوئ، کور مو ودان. مولوي صاحب پیل به له دې وکړو د موږ لیدونکو ته خپل ځان راوپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. صدق الله العظیم. زما نوم مولوي محمد حسن او شهرت لرم په امین مولوي صاحب سره. زه په تیر تحریک په وخت کې موږ د جلالاباد جهادي مدرسې کې وو. هلته مو سبقان ویله، خو کله به چې د امارت ضرورت سو بیا موږ به شمال کې وای که په جنوب کې وای هغه خپل تشکیل ته ورتلو. په 2000 لومړي کال کې موږ وړه دوره کوله جلالاباد کې، تقریبا 600 نفر مجاهدین و په دې مدرسې کې. موږ تشکیل شمال ته وسو په 2000 لومړي کال کې. په تخار کې په خوجغار کې موږ حالته د ذاکر صاحب په محاذ کې وو. زموږ مشر ملا مشر اخو نومېدی، دا مدرسې څخه زموږ سره تللی کس و او زموږ مشر و. هلته داسې واقعه پیښه شوه چې زموږ د تګ مخکې مسعود مړ سو او د مسعود د مرګ نه پس هغه د امریکا پیښه وسوه. د هغه نه پس امریکایانو وګواښېدله چې موږ پر افغانستان باندې تجاوز کوو. موږ حالت و چې امریکا ډرون طیارې رالې او هغه 52 طیارې رالې په تخار باندې بمبار وکړي. څو ورځې هلته بمبار شروع و. بیا د هغه نه ځای نه موږ د تخار نه شاته سو کندوز ته ولاړو. د کندوز په ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې هلته کمربند، موږ په دې کمربند کې وو. هلته داسې بمبارونه وسوه چې تقریبا یو بم یې راخطا کړی پر یو سرای باندې. هغه داسې لرزه یې کوله، هوا یې کوله، پرزې نه درلودې، اسراب یې مکمل اوارول او پر خزو یې داسې قسم بمونه استعمال کړه چې د یوې خزې نه تر بلې خزې اور رسول، هغه منطقه یې سوځله. تقریبا موږ حالت په دې کمربند کې وو چې د روژې شپه 10مه شپه راځي. نو بیا د مشرانو خبرې سوي وې له دوستم سره. دوستم ورته ویلي وه چې ستاسې انتقال موږ کوو تر بایغسه او په بایغس کې کوچني موټران موږ ته تسلیم کړه، غټ موټران به تاسو ځای کندهار او هرات او هر مجاهدین به خپل منطقو ته رسوئ. مشرانو موافقه ورسره سوې وه. پس تر هغه د روژې 10مه شپه موږ کندوز ته رالو. خان آباد مو هم یله کوي، کندوز په ښار کې و. په دې شپه کې موږ خپله په یو تعمیر کې بیده سوو. د شپې تیارې د 52 رالې ډېر سخت بمبارې وکړي. خو د کندهار د جهادي مدرسې طالبان او څه نور مجاهدین د شپې د چاردرې ولسوالۍ ته وتلي وو. په دې شپه باندې پر هغه مجاهدینو بمبار وسو، هغه ټول په شهادت رسولي. موږ د دې بمبار سره ناشنا وو، یعنې داسې ناشنا وو چې هغه وخت د شپې چا څوک د ځای نه غورځېدلی وای بس دوی ویښ دی. موږ نه پوهېدو چې دا دوی د ځای ووځي هغه ولي، او څوک چې په وطاقو کې وي پر ځای و هغه پاته و. سهار موږ حرکت وکړ د کندوز نه مخ پر چاردرې ولسوالۍ. د چاردرې نو بیا وځو یرګنک دښته. چاردرې ته چې ورغلو هلته ډېر مجاهدین شهیدان و. تقریبا ډېر 10 یا 11 یونوګانې بار وي د مجاهدین، ټولې پر دا سر باندې ویشتلي وه. څه مجاهدین دلته یو مکتب و، په دې مکتب کې وه غورځېدلي وه، هر ځای په دا مځکو کې ویشتلي وه. دا تیارو یو پراته وو. تقریبا نیم ساعت یا 20 منټه موږ داسې په دا شهیدانو کې تګ وکړ. ووتو د یرګنک دښته. هلته ټول مجاهدین راووته یرګنک دښته. هلته دومره ډېر مجاهدین یو ځای سوه چې دا ابویفران دې کتلی، هر طرف ته د مجاهدینو موټر ښکاره کېده، بل شی نه ښکاره کېده. د روژې 10مه ورځ ده اوس. تقریبا د ماپښین تر 4 بجو یا 3 بجو موږ هلته خبرې مشران ورسره کولې. هغه خبره چې مخکې سوې وه دوی خبر پر هغه وعده نه ولاړ. دوی ورته ویله چې تاسې موټران موږ ته تسلیم کړئ، موږ خپل په موټرانو کې انتقال وو. مخکې د انتقال خبر داسې و چې تر بایغسه به خپل په وسایلو کې ځئ. پس د بایغسه به موږ ته بیا وسایل تسلیموئ، بیا به تاسې خپل په غټو وسایلو کې ځئ، کوچني وسایل به را تسلیموئ. پس د ورځې تر 5 بجو پورې موافقه ونه سوه. 52 هم ګرځېدې، د امریکایانو 3 طیارې رالې ګرځېدې، بله لار نه وه. مشرانو موږ ته هدایت وکړئ چې بس به د الله جل جلاله دغسې اراده سوې وي، مجاهدینو تاسو حرکت وکړئ. تسلیمي شروع سوه. اول موږ 15 بایخوران لاړو پر اول خط باندې
چې کوم کمربند دوستم و هغه یو قومندان د شموک په نامه و، پښتون و. پر اول کمربند باندې زموږ څخه سلاوي تسلیم کړي او موټران یې تسلیمول. دا راته ویل که پیسې د یو کس سره وي موږ ته راکړئ، موږ بیا په شبرغان یا په مزار کې تاسو ته درکوو، او که نه وي در سره کومه خبر نشته. د دوه څخه چې حرکت وکړي بیا بل کمربند و، کمربندونه ډېر دوی اچولي وو. هاخوا کمربند کې بیا ازبک ولاړ وو، هغو بیا تلاشي کوله چې کومې روپۍ زموږ څخه وي هغه یې اخیستلې. د مجاهدینو چې کوم بوټونه ښه بوټ یې لیدلی دا یې اخیستی، صدرې ځینې کښله، خولې ځینې اخیستل. بس چور و د شروع و، د یوه کمربند نه بل کمربنده پورې دا چور شروع و چې موږ ته د یو کمیس و پرتاګنه ماسې وه، بل شی پاته نه سو. شپه راباندې راله دلته د یرګنک د کوتل لاندې موږ په دې یو شیله و، په دې شیلې کې دا مجاهدین راتله تسلیمېدل او په دې شیلې کې موږ سره یو ځای کولو. او هغه زموږ موټر و، اصلحې بیا ازبکان مثلث و، دوی راله پر موږ باندې به ګرځېده، پیره یې کوله. په دې شپه کې که کوم کس ولاړ سوی وای یعنې قضای حاجت یې درلودی د شپې، دوی نه ورته ویل چې کښېنه، نه دا غږ به نه ورته وکړئ چې کښېنه، هغه یې ویشتل، هغه زموږ په سلا هغه بس بې وویشتل. داسې ظلم شروع. او کم بندیان دا شپه موږ یو بل واقعه ولیدله چې کوم هغه زخمیان چې په کندوز کې وه هغه مخکې مشرانو راستولي وو چې دا ولاړ شي مزار ته او دا انتقال کړي. هغه موږ په دا شپه کې ولیده چې هغه ټپیان یې ټول شهیدان کړي وه. دا په امبولانسونو کې موټر دوی ځینې وړي وه، شهیدان ولیده چې پټۍ پر تاو یې ګر شهیدان هلته په یرګنک کې پراته وه. شپه مو دلته تېره کړه په دې شیله کې. سهار تقریبا د لمر خاڅه څه مخکې موږ حرکت وکړئ، غږ یې وکړئ چې حرکت وکړئ. نو حرکت مو وکړئ مخ پر یرګنک کوتل باندې داسې یو نیم ساعت مزل مو وکړئ. لمر راختلی و چې د یرګنک کوتل ته ورسېدو. هلته د کوتل پر سر باندې امریکایان موږ دلته ولیدل. تر اوسه موږ امریکایي نه ولیدلی. دلته امریکایان ولاړ و، جنرال دوستم ورسره. دا غټ موبایل موږ نه و پېژندل، نه مو لیدلې وه. دلته دا غټ موبایل ورسره وه، دوی دا کمرې فلمبرداري یې کوله، زموږ عکسونه یې اخیستله. دغه کار هلته شروع. دا غټ موبایل ما په هغه ځای کې ولیدل د امریکایانو څخه 2001 کې. پس د هغه نه دلته د دوی کمازان ولاړ و، تقریبا ډېر کمازان و، یعنې 10-15-20 داسې به وه. نو هغه زموږ لنګوټې به یې پرې کړې دلته زموږ لاسونه به یې داسې تړله شاته، او موږ یې کمازانو ته پورته کول او وار یې راباندې کوله، ویل داسې ودرېږئ، یعنې ډېر نږدې سره ودرېږئ. دلته دا کمازان چې بار سوه حرکت یې وکړئ. دا ورځ مکمل موږ په دا کمازانو کې وو تر مزارې پورې مزل وکړئ. خو کله چې پر یو اوبو باندې به رالو نو تقریبا یوه ورځ خو مو هلته مخکې روژه وه، د روژې 9مه ورځ، 10مه ورځ یرګنک و، موږ اوبه نه دي څښلي. دا 11مه کېږي، 11مه ورځ موږ مخ پر مزار روان کړي وو چې یو ځای پر اوبو به ودرېدله. که یو مجاهد کښته سوی اوبو ته، دوی نه ورته ویل چې مور کښته کېږه او یا نه ورته ویل چې پورته ځه، هغه دوی ویشتل. دا د دوستم ملیشو هغه زموږ په بایپورو کې سپاره وه، زموږ سلا یې ورسره وې، بس دوی مثلث وه، بس بیا پر هغه زموږ پر بغلو روان وه د کمازانو دې طرف دې طرف. بس که یو مجاهد کښته سوی یو ځای بس به دوی وویشتی، همالته به پاتې هغه به پاتې حرکت و. دا ورځ مو ګرده وهلې ده تقریبا د ماښام د لمانځه ټیم ته، یعنې لمر لوېدلی و، لګېدلی و لمر، چې موږ یې مزار ته کلای زیني ته ورسولو. په مزار کې 2 کلای وي، یو کلای جنګي ده، هغه مخکې جنګ پیښ شو، څه مجاهدین راغلي او واقعه مخکې پیښه سوه. موږ د هغه نه پس تسلیمي شروع سوه. نو بیا موږ راغلو کلای زیني ته یې راوستلو. کلای زیني کې چې داخل یې کړو کلا ته، دلته کنټینران، ډېر کنټینران ولاړ وو، اوږده کنټینران وه. په دې کې پر دا بازو باندې یو نوشته وه مشهد، پر بازو نوشته وه تهران. دا نوشتې ما خپله ولیدلې. نو دا یو کنټینر ته تقریبا 2 کماز یې مکمل ور وخېژوله، موږ 3م کماز و چې به دا یو کنټینر ته راوګرځول ور وخېژولو. مولوي صاحب بخښنه غواړم، دغه کوم کسان چې تاسې د شبرغان نه مزار ته انتقال کړئ ویلی شي چې څومره وه، د تعداد څومره و؟ تقریبا دا د یرګنک څخه چې موږ انتقال کړو، د یرګنک څخه چې موږ انتقالولو تقریبا 60,000 مجاهدین و. دا نو دلته چې راوستلو کلای زیني ته، په کلای زیني کې دا کنټینر ولاړ و، موږ د کنټینرو ته پورته کولو. 2 کماز مکمل، موږ 3م کماز او مجاهدین وهله، سخت وهله کنداغو باندې چې ویل تیر سي سر ته داسې ودرېږي. او زه خپله چې دا 3م کماز کې وم چې ورپورته سو، بس دا د کماز آخري حصه پاته وه، نور ډک سوی و. په د آخري حصه کې کښېناستم. دوی دا کنټینر دروازه بنده کړه. کنټینر خو واشر دی، دروازه یې بنده کړه. بس تقریبا په 15 منټه کې د کنټینر هوا بنده سو. بس مجاهدینو چیغې شروع کړې. یو مجاهد د ملا شیرمحمد اخوند په نامه و، ډېر ښه طالب و، تقریبا زموږ د وړې دورې ملګری و. هغه مجاهدینو ته نصیحت شروع کړ په دې کنټینر کې، ویل مجاهدینو د صبر ځای خو دغه دی، چې موږ تاسې آزاد و، هغه خو صبر نه و، صبر خو دغه دی چې اوس موږ تاسې پر دا مشکلاتو باندې صبر وکړو. نو زه خپله 15 منټه په سد کې وم، بې سده سوی نه یم خبر سوی.
د شپې وخت په سد کې رالم چې زما پر سر باندې هم یو مجاهد شهید شوی دی پروت دی او پر پښو باندې هم مجاهد پروت دی. بیا بیدار وم، اول مې سر راوایستی دا مجاهد بیا پسې دا پښې راوکښلې راپورته شوم. دا کنټینر کې د شپې دوی ټکان کړي وه، داسې واړه واړه سوري پکښې پیدا سوي وو. ها خواته واوښتم د کنټینر ها بل پلو ته واوښتم. دغه کوم ځایونه کې چې ډزې کړې وې دا د تاسو ته د اکسیجن د اخیستو یوه ذریعه شوه؟ بس لږ پر دا خوله به م ولګول پر دا سوري باندې چې لږ هوا به م راکشوله. تقریبا دا شپه خو دا کنټینر د لې ولاړ شبرغان مزار 2 ساعته مزل دی، مګر دوی دا شپه حرکت ونه کوي. سهار دی چې لمر راوختې 8 بجې 9 بجې لږ په دا نوړا باندې پوهېدو حرکت یې وکړي. په دا 2 ساعته لار دوی په بسته ورځ وول، هر ځای کنټینر درول او لمر ته بیا 2 ساعته 3 ساعته بیا حرکت وکړي. یعنې زه خپله دومره زوفیا ته ورسېدم چې زه خپله ډېر ځای پسوم. موږ ملګری و یو مجاهد و د ملا محمود اخوند په نامه و، د سنګین و، د هلمند د سنګین و. هغه څه تکړه و، دا جراب یې راوایستله د پښې نه، دغه دا کنټینر باندې پر دا خوله یې کړ، کنټینر ګرم و خوله یې کوله، دغه بیا پر دا کنټینر باندې کش کړه داسې دا خوله بیا به ما په خوله کې ما به وزبېښل. دومره زوی پسوم زه خپله د زو په حالت ته رسېدلی وم. نو دا ورځ خو مو ګرم مزل وکړ، 250 کاسه وو تقریبا موږ په دې کنټینر یو کنټینر کې 250 کاسه تقریبا وو. نو دا ورځ خو یې ګرده وواله پر موږ کنټینر کې ماښام نن ماښام یې ورخېژولي، دا بل ماښام د لمر نه لوېدو نه پس ماښام د مانځه ټیم و چې شبرغان محبس کې داخل کړ کنټینر. محبس کې چې داخل کړه پس تر هغه یې دروازې خلاصې کړې. کوم کس چې خپله تکړه و هغه راشوه سوه یا ژوندي خلک وراشوه سوه. نور ټول شهیدان داسې یو نه چې شهیدان یو دوه یا 15 شپږ پر له سربیره پراته وو. مولوي صاحب بخښنه غواړم، دغه د 250 نفرو کې دا ته چې کوم کنټینر کې وې څو ژوندي پاتې؟ 12 کاسه یا 14 کاسه موږ تقریبا یا 12 به یا 14 کسان پاتې ټول شهیدان وو. او که بې سده وو هغه هم پاته وو په دې کنټینر کې. کنټینر دروازې دوی بندې کړې. هغه نو موږ بندیان په محبس کې بعضې خلک وایي چې یا دشت لیلې ته یوړه، بعضې وایي یوړه دلته یو رود دا رود سره یې وسوځله او بیا رو ته ایرې په دم ورکړي. موږ ته علم نشته، ولې موږ محبس کې داخل کړو. نو ټول موږ 12 یا 14 کسان بس په 250 کسانو کې پاته وو. هغه هم داسې ځای په سوي وو چې بالا مو د توان دغه نه درلودی د کښته کېدو، بس ځان مو دغه کې وغورځېد د کنټینر نه. دا نور ټول شهیدان چې پاته سوه داسې پر له سربیره پراته وو، دروازې دوی بندې کړي، کنټینر حرکت وکړي. د کنټینر یو بله نښه زه تا ته ښیم د شهیدان کېدله، یعنې دومره تکلیف وکړه چې زه خپله بېسده سوم. یو وخت چې په سد کې رالم په محبس ته چې ولاړم چې کښته سو هلته محبس کې دا زما د صورت نه دلته غوښې شکېدلې وې. ما دا خیال و سړي دا په دا کنټینر کې یا مرمۍ پر پښتې یا بل پس هغه چې موږ د خولې د غاښونو نور مجاهدین هم پشک کولي وه چې دا غوښې نور مجاهدینو چې شهیدان کېدله. دا ته وګوره دلته دا زخم د 20 کاله نه مخکې دا زخم دی ور معلومېږي. دلته هم شکولي، دلته دا غوښې د مجاهدینو چې شهیدان کېده تکلیف و بوجو دا غوښې په خولو باندې زموږ ته شکولي وي. بیا موږ نه یو پوهېدلي په ځان باندې نه خبر سوي. بیا هلته بیا مجاهدینو راته ویل چې دا خو داسې کیسه د ځان داسې سوی یم. موږ دا خیال و سړي یا مرمۍ پښتې یا بل شی خوښ کړي وو. هغه دا پس په معلومات اوس چې دا مجاهدینو په خوله باندې دا غوښې شکولي زموږ. اوس به دا کیسه وکړي چې تاسو د مزار کې زندان ته وروړئ، شبرغان زندان ته، دلته څه وشوه؟ نو پس تر هغه موږ زندان ته دا ماښام چې داخل کړو شبرغان زندان ته، بیا نو شبرغان زندان وتاکوت یې ور ټنډل 3 ټنډل و، یو داسې و یو داسې و یو داسې و، 3 ټنډل و، مثلث شکل و. موږ د قبلې خواته داخل کړو. تقریبا موږ په دغه یو وطاق کې 4 په 15 کې بو بالا دا وطاق نو موږ 2 کسان و دې وطاق ته داخل. د پروت ځای موږ نه درلودی، خالي ناست د ناستې ځای و، بس داسې به ناست و. تقریبا 6 میاشتې یا 15 میاشتې موږ په دا زندان کې په دغه یو وطاق کې دا 2 کسان. ډوډۍ مو څنګه وه؟ ازادې فضا ته رایستی نه یې رایستی؟ لمانځه ته یې پرېښودی نه یې پرېښودی؟ هغه د بندي چې کوم حقوق دي هغه درکړل شوي وه؟ نه هغه زموږ سره داسې وحشي ژوند سوی دی چې هغه به زه وایم نه به په افغانستان کې مثل وي، نه به په فلسطین کې، نه به په عراق کې داسې مثل وي. ولې په دا پل چرخي کې هم بندیان وه، په هرات و کندهار کې هم په دا حکومت کې تیر حکومت کې بندیان وه، خو هغه هم بیا مدرسه ورته سبقان یې پکښې ویله. موږ 2 کسان وو، دا اوداسه اوبه نه وي. د شبرغان د محبس په مابینځ کې یو حوض و، دلته اوبه پکښې کې ولاړې اوبه وي، هغه هم دا بلګ و پاڼې و، واښه ورلوېدلې اوبه یې ژړې، د خوراک نه وي. دغه اوبه یې موږ ته راکولې. نور د اوداسه اوبه نه وي، د غسل اوبه نه وي، هېڅ شی نه و. فقط د چټنګ دپاره هم دغه اوبه راکولې، دا خرابې اوبه. او د خوراک دپاره موږ ته په دغه 2 کسانو باندې 2 تاشه شوله راکوله. تاش به ډک هم نه و، یوه غرمه بله غرمه.
تقریبا هغه موږ ته داسې قدر کې رسېدل. په څلورو ساعتو کې یو وخت ډوډۍ نه وه شوله دغه شوله وه هغه هم خاص لکه اوبه داسې شکل وه بس دغه دومره قدر کې موږ ته رسېدله دغه بس موږ سره ویشله دا 2 تاشه بیا راکړه دا به نن غرمه سره ویشل دغه مو خوراک وو نور خو هېڅ موږ خوراک نه درلودی بس او دغه د اوبو تمیزکاري داسې نه وه چې دا شپږې دا زموږ پر بدنو باندې روانې وي دومره تکلیف و او ډوډۍ نه وه بس دغه 2 تاشه شوله یې موږ ته یوه غرمه بله غرمه راکوله نور خوراک زموږ دپاره نه و. دغه وخت کې د موسم څنګه و ګرم و یخ موسم د ژمي بس د یخ موسم راغی ګرمي و بیا هم زموږ په دا وطا کې دومره خلتنګ و یخ موسم خو را باندې راغی مګر زموږ د ګرمۍ څخه ډېر په عذاب و چې ډېر کسان سره یو ځای و په دې وطا کې موږ تقریبا په 20 ورځو یا 15 ورځو کې ایستلو محبس ته په اول کې خو نه ایستلو دا محبس ساحې ته دا ډېره غټه ساحه یې درلوده دلته یو قسم واښه وه دغه به موږ کوله چې ویخورو دغه یې موږ نه پرېښولو چې ویخورو دا درختو پاڼې کړې وې دا درختو پاڼې موږ خوړلې د توت بلګ وه دا بلګونه موږ خوړل دا داسې نه چې موږ ته اجازه وه دغه یې لا هم نه پرېښولو که یو چا کولی یې وهلې دا موږ ته دومره خواږه ښکارې کېدل چې تلې په دنیا کې یو ښه نعمت هغه به دغه وي دومره تکلیف د محبس کې د ساتونکي چې کوم و دا امریکایان و دلته که نه داخلي و د دوستم عسکر و تقریبا 700 کسان 600 کسان دوی دلته درلوده په نوبت باندې راتله مختلف کسان و بس هغه دلته پر دوی موږ باندې پیره و دا محبس کې موږ سره ښه رویه نه کوله ډېر بده رویه یې کوله یعنې موږ بیا وایستلو د دې دپاره چې موږ هوا ازادي هوا کې بیا هم هلته موږ وهلو که یو څوک ولاړ سوی وی دا واښه یې شکولې د لوږې څخه واښه څوک خوري بلک څوک خوري خو دا خوراک نه دی موږ د چغکانو غوټۍ خوړلې یو رقم غټ واښه دي اغزي دي هغه په دا دشتو کې شنه کېږي اوښان یې خوري دا موږ داسې خوړلی چې په را رسېدلی دا به د دوی نه پټ وشکول بیا به دوی راله راڅه بیا هم اخیستله و بیا هم وولو دا د توتو درختو تې پاڼې تې نه پرېښولي چې دا وشکو ویخورو نور په د کوم ځای کې چې بندي وي د کوټه کې خو ظلم نه کوو نه کوټې ته نه راتله لمونځ اوبه نه وې دا اوداسه موږ په تیمم باندې لمونځ کوی لمونځ په دغه کوټې کې و بس په نوبت باندې یو ځای خو نسو درېدلی په نوبت باندې هر کس درېدی په تیمامه باندې مو لمونځ کوی تقریبا 15 میاشتې یا 6 میاشتې دغه حالات و بعد 6 میاشتو د 15 میاشتو پس بیا صلیبي سرخ راغی هغو خارجي ښځې ورسره وي هغو کوم دا زموږ حالات چې ولیده یا خارجیانو هغو وچړل دا زموږ پر حالات نو بیا دلته خیمې صلیبي سرخ خیمې ودرولې څه بندیانې خیمو ته وایستله او موږ ته د غسل دپاره اوبه زمینه برابره کړه او ډوډۍ یې ویوه ډوډۍ زموږ دپاره مقرره کړه څه دالو شوله یې زموږ دپاره مقرره کړه بیا کرا موږ وطاقو کې هم یو څه آزاد شو آزاد دا رقم و چې موږ 20 تر پایه پورې 20 کسان په یو وطاق کې و دا موږ آزاد و معنه د هغه 2 کسانو څخه بیا موږ خوشحاله وو چې اوس یو څه کمبود راغی په موږ دا نو دا 15 میاشتې خو داسې وخت و چې امریکایان به راغلي وو امریکایان خو د اولې ورځې چې میرګنه کې موږ ګیر کړو ما ته ویل چې د امریکایان راغلي و داخل و امریکایان راغله زموږ نه تحقیق هم وکړي امریکایانو زموږ د سترګو دغه و دا تحقیق امریکایانو وکړي دا د سترګو دغه یې واخیستل کامرو عکسونه یې واخیستل امریکایان هم تحقیق وکړي یو تحقیق زموږ نه داخلیانو وکړي یو زموږ نه خارجیانو وکړي نو تاسو خو د هغې وخت کې د افغانستان له حالاتو نه خبرېدئ چې څومره افغانستان د امریکایانو لاس ته ورغلی دی او امارت تیر امارت هغه ړنګ شوی او که نه لا هم په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې جنګ روان و نه یاره موږ ته علم په دې باندې و چې خبرېدلو دوی راته ویل د عسکرو کې داسې عسکر هم و چې موږ ته بعضې حالات ویل چې کندهار سقوط وکړئ پلانکي ځای سقوط وکړئ بیا د 15 میاشتو نه څه خلک هم راله ملاقاتیان بعضې مجاهدینو ته هغه ویل چې په افغانستان کې بل مجاهدین وجود نه لري امارت ړنګ سوی دی ختم سوی دی نور څوک نشته امریکایان راغلي دي امریکایان خو نو موږ ولې دلته راله زموږ نه تحقیق وکړي پوښتنې وکړي او دې وخت کې کورنۍ سره روابط دا هېڅ نه یو وار صلیبي سرخ راغی زموږ نه یو خط د صلیبي سرخ په واسطه دا چې خالي موږ ژوندي یو په دا 100,000 مجاهدینو کې موږ ژوندي 2000 یا 2,500 محبس ته راغلو او ټول شهیدان سوي وه نو هغه دا 2,500 کې په دې اصلي 2000 و 2,500 په دې زده وان چې 2,500 د پښتانه دي منتقوم څه خلک دوی ګر کړه هغه هم راوړه محبس تی واچوله د شمال پښتانه او څه عطا محمد نور بندیان ګر کړي هغه هم دوستم ته ور تسلیم کړه نو بیا دغه اندازې ته ورسېدله نور کني بندیان 2000 تقریبا په دا کنټینر کې پاتې سو نو ټول بندیان شهیدان سو د مولوي صاحب د خپل د راخلاصون کیسه وکړه څنګه راخلاصون کیسه خو نو دوی دغه مجاهد نه لکوي په هیڅ رقم نه لکوي دا رقم یا لکه ازادي راغلی نو خو به د ازادي و چې ازادي د یا د نوروز ازادي د یا جشن د یا افغانستان ازادي ده نو خو به د ازادي و مګر دوی زموږ نه پیسې غوښتلې ټولې په پیسو یې لکوله د عسکر نه چې بیا وتې د محبس نه د اول دروازې نه تر اخره پورې هر عسکر پیسې درنه غوښتې خاط سیوا پیسې غوښتې موږ خپل جایدادونه زموږ قریبانو خاص کړل موږ خپل وړونو قریبانو جایدادونه خاص کړل او موږ د شبرغان د محبس نه په ډیر لوړ پیسو باندې رانیول را آزاد کړ
څومره وخت بندي وای؟ تقریبا 1 کال زه بندي وم. نو دا تقریبا ته بیا 2002 کې راخلاص شوی؟ او تقریبا 2002 کې بیا زه راخلاص وم. لومړی کې بندي شو 2002 اخري په اخره کې شاید اخر وخت وش رااله. دا مولوي صاحب تاسو خو غوډ کې ویل چې دا تاسو چې کله تسلیم شوي په دومره شمیر کې کسان نیول کېدل بیا دومره ظلم دغه څنګه کیسه وه؟ په شمال کې خو چې دی په زرګونه مجاهدین وه دا څنګه یو دمي ټول تسلیم شو بیا داسې ظلم ورسره وشو؟ موږ خو کندوز کې محاصره وه بل لار نه وه. ټول افغانستان انتخار ماده ته موږ تخار کې سکوت وکي مزار سکوت وکي سمنګانو سکوت وکي لارې هم بندي شوې پر موږ باندې او تقریبا موږ میاشت وجنګېدو. نور موږ شهیدان هم ډېر کېدل هر ورځ کې شهیدان کېدل او هر ورځ کې زخمیان کېدل لارې را باندې بندې وې بله چاره نه وه بې د تسلیمۍ. هغه د مشرانو دغسې موافقه د دوی سره سوې وه د تسلیمۍ پر برابر باندې. نو د غدر څخه خو نو چاته علم نه و چې دوی به زموږ سره داسې غټ غدر کوي. د دوی پر وعدې باندې و د دوی پر خبرو باندې مشرانو اعتماد وکړي نو موږ په دغه باندې تسلیم شو. کنې موږ نه تسلیمېدلو دوستم ته د مخکې ظلمونه د شمال د خلکو موږ ته معلوم و چې مالک هم مخکې ظلم کړی و. یوه پیښه د زموږ نه پیښه مخکې مالک په وخت کې هم سوې وه. نو دغسې د بس تقدیري معاملې دي نو د الله جل جلاله شاید داسې فیصله سوې وه په دې کې موږ شی نسو ویلی. بالکل بالکل. مولوي صاحب اوس خو دا د امارت 2 کاله بیا وواته هغه ځایونو ته ولاړئ یا ځایونه مو ولید ماباس کنه؟ نه نو بیا چې موږ په 2000 لومړی کې دوهم کې زه آزاد شوم موږ تقریبا بیا یوه لویه دوره زما پاته ولاړم سبقانو ته. هغه سبقان چې مو فارغه شوم چې سبقانو څخه فارغه شوم بیا رالو نوی تحریک پیل شو. نوی تحریک چې پیل شو زه خپله فراه ولایت کې بکوا ولسوالي ورته وایي عجیب عبدالرحمن اخوند شهید په اجینه کې شهرت درلود. د هغه په محاذ کې وم تقریبا موږ 450 ملګري بیا په ترور وسله و دې محاذ ته او خدمت مو وکړئ تر دغه تر فتحې پورې. بیا زه په امارت کې انشاءالله په هغه وخت کې پر مختلفو دندو راغلی یم. بکوا کې ملکي ولسوالي ما کړې ده نظامي کمیسیون مې کړی دی او یو کال 3 کاله تقریبا زه د معاون د ولایت د فراه د استخباراتو وم د بکوا ولسوالي مسؤل هم وم. دا دوی وظیفې مې هغه وخت په دا کولې چې دغه وه ضرورت و خلک نه وه کسان نه وه. کنې موږ هغه وخت هم داسې د وظیفې شوقي نه وو وظیفه مو نه کوله خو مشکلات وه څوک نه پیدا کېدی. موږ دا ټول دا 20 کلن دغه کې اشغال په وخت کې نظامي کسانو سره یعنې په نظامي کارو کې هم شرکت کړی دی او اداري کارونه مو هم کړي دي. اولین کس د ټول فراه څخه چې د استخباراتو اداره جوړه شوه زه ولاړم. ما دغه د دوی هغه سیمینار ما ویل هغه کې د استخباراتو طریقې وو د چاپې طریقه د تعقیب طریقه دا څه رقم دا مو زده کړه او بیا مو دا کارونه عملي هم کړه. او خپل سیمه مو نه وي خپل ولایت مو نه وي؟ هو یا د خپل ولایت مې نه و د خپل ولایت نه مې هجرت کړی و 18 کلن مهاجر وم. مهاجر بل ولایت کې نو تقریبا یو 2 میاشتې کېږي چې خپل ولایت ته تللی یم تر اوسه پورې مهاجر و. نه ته اصلا د فراه یې؟ نه زه اول د هرات نه یم د هرات د ولسوالۍ شینډن کې زیرکو سیمه ورته وایي د هغه نه. ښه ډېر ښه. مولوي صاحب د دې په شمال کې هغه وخت کې دوستم عطا محمد نور جنرال مالک او دا نور چې وه د تاسو سره چې کوم خلک و نور تاسو خو نظامیان وئ د امارت عسکر وئ تاسو یې ونیولئ تاسو سره نور هماغه د مثلا د شمال هغه کوم پښتانه چې وه هغوی هم د سره د تاسو په دې لیست کې ونیول که نه؟ موږ چې کله د تخار نه شکست وخوړی چې د تخار نه راوتلو د تخار نه پښتانه ټول راووتل مکمل تخار نه پښتانه راووتله کډې بار وي د خلکو ماشومان و زنانې وي دا ټوله راووته کندوز ته راله. کندوز بیا چونکې ټوله پښتانه دي کم حصه یې دغه ده دلته په کندوز کې خو دوی ډېر زیات شهیدان هم شوه په دا بمبارو کې خو موږ چې روانو بمبارونه هم شروع وه په دې کې پښتانه زنانې ماشومان سپین ږیري دا ټول شهیدان هم شوه ډېر زیات خلک په زیات تعداد کې خلک شهیدان شوه. نه د تاسو سره په دغه تاسو چې مثلا دغه بېلابېلو زندانونو ته راوړل شوئ هغه د شمال پښتانه تاسو سره وه چې هغوی نه نظامیان وه نه د امارت خلک وه نه شبرغان خلک یې ډېر خلک یې خود د شبرغان دا خو نو دلته دوی ته معلومات سوی و چې دا دومره مجاهدین وه یو وخت کې به زموږ نه دا پوښتنه وسي چې دا 100,000 کسان یا دومره کسان مجاهدین وه په دومره زیات تعداد دا څه سوه. دوی مابس ته پښتانه هم ګیر کړه په اخر کې راوړه دا مابس یې په پښتنو هم ډکوي دا مابس یې دا دپاره ډکوي چې پښتانه چې دا هم طالبان د سره صلیب هغه د همکارانو د راتګ نه وروسته بیا تاسو وویل چې بیا په دې ژوند کې تغیر راغی ډوډۍ هم ښه شوه د مانځه سهولت دا شیان درته بیا وروسته برابر شو ډېر امکانات موږ ته برابر شو پس هغه چې صلیب سرخ راغی سور صلیب دا بیا ډېر امکانات موږ ته برابر شو د لمانځه د اوبو د اوداسه د غسل یعنې موږ بیا په اوداسه باندې لمونځ کولی شو او جامې هم څنګه وې؟ جامې هم یوه جوړه
یوه جوړه جامې هم موږ ته سوې وه یو صلیبي سرخ راکړه. تاسو مخکې خبرو کې ویلې چې موږ نه خطونه واخیسته کورنۍ ته یې وړه تاسو خط تر خپلې تاسو تر کورنۍ هغه رسېدلي وه دغه اطمینان سوی و چې دوی ژوندي دي. بیا وروسته د کورنۍ د سره اړیکه وکړه بعضې خلک اطمینان دغه راغله د هغه خطو نتیجه دغه سوه چې ملاقاتیان راغله ډېرو مجاهدینو ته. بیا زموږ ملاقاتیان هم خپله راغله پس ته د ازادي هم په دغه سوه چې زموږ د ژوند حال و قریبان ته ورسېدی نو هغه دغه ته مجبوره سوه چې راسي هلته او خپل پټي و مځکې و جایدادونه خرڅ کړي او موږ چې پاره کم موږ آزاد کړي. مولوي صاحب دغه سره صلیب چې کله راغله تاسې حالات یې وکتو تاسې وویلې چې هغوی یې وژړل د تاسې په حالات باندې هغوی چې کوم هغه خواړه او شیان در دغه کړه هغې کې هم چې د دوستم ملیشو خیانت کوو که نه که هغه کوم شیان درته دوی ورته ویلي و چې دا به ورکوئ هماغه در رسېده بیا دوی هم موږ سره آباد سوه د صلیب په راتللو سره د صلیبي سرخ په راتللو سره د سره صلیب په راتللو سره دوی هم آباد سوه زموږ سره. دوی هم وږي خلک وه دغه ډوډۍ به دوی ته هم ورسېدله په ډوډۍ کې هم لاس درلودی دوی دغه کول یو قسم بسکوټ و دا یې هم غلا کوله زموږ نه په دغه کم دال و وریجې چې راتلې په دې کې هم دوی خپل حصه ګرځوله عسکرو دوی هم موږ سره آباد سوه تیار سوه. د زندان د راوتو نه وروسته تاسې یو کال لمر نه و لیدلی ذهني شکنجه شوي وئ وهل شوي وئ بد حالات مو تېر کړی و دا د فزیکي حالات مو څنګه و؟ حالات خو نو ډېر کمزوری و ما درته زما وزن تقریبا د 80 کیلو پر وزن و زه چې د محبس نه راووتم یا محبس کې صلیبي سرخ چې زموږ وزن وکړ 50 کیلو زما وزن سوی و 2 کیلو 10 کیلو ما کمبود کړی و یعنې غوښه به نو چیرې وه ته فکر وکړه. وروسته بیا د زندان بیا نه هغه نفس چې راووت زندان بیا مو تداوي هم وکړله کراکرا د خوراک سره هم قریبانو ډېر دغه نه راکول چې کراکرا د غذا سره عادت سو بیا کراکرا وزن مو پوره کېدی. مولوي صاحب هغه صحنه ووایه چې کله زندان نه خوشې شوې کور ته لاړې هغې وخت کې د بچیان و مور پلار وروڼه خویندې هغه صحنه ووایه چې په اصطلاح تاسې یو ژوندی شهید ورغلي وئ. یاره نو هغه خو ډېر د خوشحالۍ صحنه وه چې موږ خپله د زندان نه راووتو مرګ موږ خپل په سترګو ولیدی. مرګ په سترګو دا چې په کنټینرو کې 200 کسانو کې 12 کسان پاتې 250 کسانو کې دا ډېره غټه خبره ده نو دا خو د خوشحالۍ دغه د قریبانو هم زیات خوشحاله سوه. هغه وخت ما بچي نه درلوده واده مې نه و کړی او پلار مو ژوندی و پلار مو راغی الله جل جلاله د رحم پر وکړي هغه راغی او زما د ازادۍ دغه سبب سو. مولوي صاحب اوس خو په اصطلاح حکومت د تاسې په لاس کې دی بیا الحمدلله امارت بیا راغی که هغه خلک چې دا تا سره کوم دومره ظلم کړی دی ډېر وخت نه دی وتلی 22 کاله وتلی دي که چېرته ژوندي په لاس درشي نه موږ خو اطاعت کوو مثلا کوم ظلم د سره شوی دی هغه کس به هم ژوندی یا مثلا په افغانستان کې یا به وتلی که په ژوندي په لاس درشي څه به ورسره وکړي؟ موږ هغه حالات سپارلي دي موږ مشران عفو ورته کړي بس موږ هم عفو ده د عفو خو دغه د 2001 نه چې وروسته شوې ده بس موږ انتقام نه اخلو د چا څخه یعنې عفو مو ته کړی داسې کوم شی چې په خوله وایو هغه زموږ په زړه کې هم دغسې ده انشاءالله د خولې څخه چې کومه خبره ووته بس په زړه کې مو هغه د زړه خبره پر خولې باندې راځي. موږ د امیرالمؤمنین پوره اطاعت کوو په دې کې انتقام ورڅخه تیرو خپل انتقام نه اخلو. الله ته مو پرېږدي د الله د دوی ته په آخرت کې سزا ورکړي چې زموږ سره کوم ظلمونه وسوه او کوم ناخوالې زموږ سره وسوې او دومره شهیدان چې د کندوز نه تر مزاري پورې د مزاري نه تر شبرغانه د شبرغانه تر میمنې پورې دا ټول دښتونه زموږ په وینو باندې او زموږ په غوښو او هډوکو باندې هغه لیویانو وخوړله او آباد سوه نو موږ خپل انتقام د چا څخه نه موږ عفو ده اول مو هم دغه ویلي دي اوس هم وایي موږ امارت ژمن خلک یو. مولوي صاحب د عموما که په انسان باندې لږ وخت هم سختي تېره شي بیا د هغې اغېزې تر ډېره وخته پاتې کېږي. دا د 22 کلونو کې هغه کوم سختۍ چې په تاسې باندې تېر شوي اوس هغه په وجود کې احساسوئ؟ خامخا انسان دی هغه حالات را په یادېږي کله کله په خوب کې را یادېږي چې او چاپې وي تقریبا موږ د امریکانو په لیست کې هم زه وم امریکانو لیست کې مې یو کس یې ګیر کړی و زما شبکه امین مولوي صاحب باندې مشهور وم هغه محمد امین و تقریبا 80 شپې کس په بګرام کې بندي و او هغه ورته چې ته امین مولوي صاحب یې هغه ورته نه زه محمد امین مې نوم دی. بیا کله هرې ولسوالۍ کې د امریکایانو مرکزونه وه بیا دوی خپل د مرکز نه وغوښته چې دا کس اوس هم په هغه مخابره کې ربیټر کې غږ شته که نشته دوی ویل چې یعنې ستا هغه سړی موجود دی بیا سړی خوشي کړی بیا راغی هغه ما ته ویل چې زه 80 شپې ستا پر ځای باندې بندي وم زندان کې وم ستا په د نامه په دغه باندې
اوس مثلا کله خوب کې یریږئ؟ نه الحمدلله اوس ډېر مطمئن یو. هغه خوبونه او هغه دغه بیره مو د زړه وتلي خلک کله خامخا یو خوب کې هغه صحنې وینو مګر د اطمیناني خوب کولای شو. یعنی تاثیر شته په وجود کې د وجود کمزوري یا ځینې ناروغۍ دا خو ورته نه پیدا شي؟ نه الحمدلله صحت مو اوس برابر دی ان شاء الله. اوس خوشاله یو. دا د صحت برابري سړی خوشاله صحت هم برابري خوشالي لرو. ډیره مننه مولوي صاحب. کور مو آباد. الله دې چې څومره سختۍ در باندې تیر شوي الله دې اجر درکړي. تاسو هم ډیره مننه او د وسیق صاحب نه ډیره مننه چې دا زمینه موږ ته برابر کړه او موږ دلته راغلو تاسو سره وغږېدو او تاسو ته مو د تیر امارت هغه خاطرې بیان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اعظم درنو لیدونکو او لوستونکو، نن مو درته د دشت لیلې د یو بندي د پاتې شوي بندي سره مرکه برابره کړې وه. تر بلې مرکې مو لوی الله عمل ښه وخت.